څلور جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. درې جملې زه وایم، یوه جمله تاسو وایئ. کله چې موږ چاته وایو زه تا احساسوم یا ستا باره کې احساس لرم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي ich fühle dich. ich fühle dich. او کله چې موږ چاته وایو زه تا پیدا کوم، زه تا پیدا کوم، یو چا پسې ورځئ، هغه تاسو څخه ورک شوي وي او تاسو ورته زه تا پیدا کوم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich finde dich. ich finde dich. او کله چې موږ چاته وایو زه دې ګورم، زه دې ګورم، یو چاته ګورئ او هغه تاسو نه وینئ، تاسو ورته وایئ زه دې ګورم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich sehe dich. ich sehe dich. زه دې ګورم. او که تاسو چاته وایئ آیا ته ما ګورې، آیا ته ما ګورې، دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایي، تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ.